مجاهده ما ته پته لګي چې پیروزه به په کوم ځای کې د حرامو پیسو ګټلو نه بعد انسان صرف دو ځایونو ته ځي یا د درو کنستر ته او یا د رنډۍ بستر ته بابر کماله کم انسان چې ګناه کوي که نه نو د هغه نه ځناور جوړېږي او ځناور خلک په کور کې نه ساتي د ځناورو ځای ځنګل وي ځنګل ګاډې واډې وایي مړه کور کې خلک غوا نه ساتي چیلې نه ساتي سپي نه ساتي دا چرګان نه ساتي پیشو نه ساتي ستا مثال خو هم د ځناور دی تی کور کې نه ساتي ورک شم نوره داسې خبره ده ځناور هغه ایښي وحشي ځناور مثال درنده چې خلک ماتوي ستا مثال هم درنده دی که خلک چې ماتوي مولانا اسد صاحب سړي له وار پتا کوي که شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو لپاره محنت کوم کوشش کوم داسې ملګري ستاسو مخې ته راولم چې د هغوی د ژوند نه تاسو خبر شئ د هغوی د کار نه تاسو خبر شئ تاسو ترې نه خوند او مزې اخلئ قدرمندو زما په څنګ کې ولاړ یو دوه شاه زلمي دا نننی ویډیو چې ده دا لږه غوندې کې مختلف ده عثمان بھائی را سره ولاړ دی مجاهد بابک را سره هم ولاړ دی مجاهد بابک صاحب لږ غوندې کې بیمار هم دی خو بیا هم وله تکلیف ورکړو ځان سره مو ودرو عثمان صاحب سره به خبره ترې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام اسد صاحب څنګه یې ښه خیر دی جی عثمان صاحب حالات واقعات خیرونه دی جی خبره کوم وطن کې قلاري ده قلاري ده جی بس قلاري ده قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سٹارټ کې وی چې دا نننی ویډیو لږه غوندې کې مختلف ده عثمان صاحب ډیر زیات ما ته ووی چې نه کومه دا ویډیو خو ما په اصرار وکړ او مجاهد بابک اور شینا په هم اصرار وکړ وی چې الډی تا ته مشکلات دي تکلیفات دي درته نو دا کتون کې د څه دپاره دي که تاسو به څه وایئ عثمان بھائی همداسې وه همداسې خبره ده اسد صاحب خو کله ناکله چې ډېر په میډیا سړی راشي که نه او یو خبره کوي نو هغې نه بیا خلک غلط مطلب والي یاره وایي ځان نه همدغه خبره من کوو که نه چې الډي کتونکي دي تاسو ډېر زیات په مینه باندې ګوري کومه د افتتاحي پروګرام کې د مجاهد بابک د هوټل افتتاح چې وه هغې کې ما تاسو ته ویلي چې تاسو خلک خوښوي نو چې آیا تاسو خلک خوښوي نو بیا هغوی داسې کولی شي چې تاسو باندې تکلیف وي او هغوی تاسو سره مدد نه کوي نو اسد صاحب زه به اوس په دې کې خو ځکه څه نشم ویلی چې دا په خلکو باندې ډیپینډ ده او نور خو تا وکته زما د کور حالات دې مو کته کور لرالي کور دې م دننه ولیده چې یاره زمونږ کور څنګه دی او زمونږ کور شاټونه اوس چلیږي په سکرین او زمونږ کور دا خپل دی نه دا د خانانو دی او مجاهد صاحب ته پته دی خبرې هغوی مونږ اجازت راکړو چې یاره دا کور پرېږدوئ او ځان له بل ځای کې کور وګورئ نو بل هېڅ خبره نه ده خو خفګان پکې دا دی که نه چې دې کور ته زما پلار په غېږ کې راوړی او زما پلار په دغه کور کې مړم شو زما پکې دا د مور بوډۍ ده زما پلار به دا یو خبره کوله چې یاره خپل کور او الله به موږ له خپل کور راکړي نو هغه مړ شو هم په دې خبرو کې نو موږ دا وایو چې یاره زموږ دا مور ژوندۍ ده کم از کم چې هغه په خپل ژوند باندې دونه وکړي چې یاره دا خپل کور خو ویني دا خټو لوټو کور دي خو چې خپل اجازه ورته ویم چې مورې دا زموږ خپل کور دی قدرمندو څنګه چې تاسو د عثمان بھائی خبرې اورئ زه به دې ځای کې دا خبره اډ کړم چې تر اوس ساعته پورې د عثمان بھائی د خپل کور نشته هغه خلک خبره کوي که نه وي دا د پلانکي همسایه دي نو هغه شانتې دا داسې خبره چې تاسو د چا همسایه او جی او موږ د دې غني خان په کوټو کې پاتې کېږو او د هغوی همسایې د کم از کم 15 کاله زموږ په دغه کلي کې وشو نو بس د دې وجې م تېړم نه کېږي ځکه چې یو سړی بچپن په کوم ځای کې تېر کړي که نه او پلار او ورونه خویندې په یو ځای کې ټول تېر کړي وخت په یو ځای کې تېر کړي نو د هغې نه بیا د سړي زړه م نه کېږي خو کله ناکله مجبوري شي د زړه خو تا ته پته نه چلیږي نو دا راته ووایه چې کوم ما مخکې ویډیو تاسو له کړې وه هغه کوم ځای چې تاسو اغوښتی و د کور دپاره هغه ځای مو خپل کړی دی که نه کتونکو څه مدد کړی و که نه
یاره اسد صاحب ولې نه کړی و پکې څه نه څه مدد کړی و خو زه چې زه خبره وکړم نو نیمې پیسې ورته پوره کړي دي او نیمې پیسې لا اوس هم پاتې دي د غزې که په 9 لکه روپۍ باندې موږ اخیستې وه غزې او 4.5 لک روپۍ مو له پکې ورکړي 15 لکه او دا نورې راته پاتې دي دې وخت کې بل ها شرکتونکو تاسو ګوري خپلو مینوالو نه چې څه ورته وایه مخامخ دي تاسو ته ګوري تاسو ویني د زړه خبره راوباسئ او دوی ته کېده زه دا ګڼمه چې داسې شتمن خلک شته چې هغوی به ستاسو د سخته کې تاسو له سات درکوي ته دا نشي ویلی ورته زه ویم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سلامونه څونه په مزه مزه خبرې کوې لکه خبر راله ښې نه دي خو خیر د سره ودرېدم زما ملګری زه پرې خفه کېږم ودرېدم نه د دې دپاره ورسره ولاړ یم چېرې خیر دی زما خو خپله وس نه کېږي زما چې کوم وس لکه هغه ما تا سره کړی دی باقي زما ټیک ټاک دی زما ټیک ټاک نه دي خو د دنیا ویډیوګانې زما د هوټل هم دغه کېږي هم زما مجبوري ده ته مې راوستلې سوال منت مې درته وکړو دې دپاره مې راوستلې چې یاره زما دا مینهوال یا مطلب ما خوښوي یا دا عثمان خوښوي څوک ما ګوري او د ده سره تعاون کولی شي نو د ده په ځای کې چې کم از کم زه درته ویم ایماني خبره ته کوم یو کس وله راولېږئ ډېرې وله مه رالېږئ لکه هر یو کس مه رالېږئ یو کس چې کوم دی دا به ته خپل ایزي پیسې نمبر ووایي په هغې باندې چې کوم دی د ده باندې د ځای قرض چې پاتې دی 4 لکه روپۍ پاتې دی فکس 4 لکه روپۍ په دې درته زه قسم هم خوړی شم په دې درته زه قرآن هم کولی شم زما وس نه کېږي چې زه وله ورکړم او د ده خپل هم وس نه کېږي کور ورته ګڼ دی دا یوازې دی لکه زیات کار ملګري به دا خبر هم کوي چې دا خو زلمی دی مطلب ځان دی خواري مزدوري دی کوي لګیا دی خپل محنت کوي ګوړ او چاریم کوي ما سره په هوټل کې کار هم کوي دا ما شو کړی نه دی خو که زه درته ویم نو دا زما سره په هوټل کې لوښي مینځي د دومره پورې لکه خپل محنت کوي خو کور دی غریبي شي څه شي څه شي نو دغې د وجې چې کوم دی زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې د ده سره ودرېږئ 4 لکه روپۍ چې کوم دی دله راولېږئ کوم ملګري دي زما په وینا یې رالېږئ د ده په وینا یې رالېږئ یا د ده په وینا یې رالېږئ راولېږئ یا په خپله راشئ هغه پیسې چې کوم دی تاسو په خپله چې کوم دی چاله ورکړئ هغه چې چا ځای دی که نه هغه مالک له ورکړئ خو د دوباره ویډیو هم داسې وکړله چې مطلب زما پیسو ته ضرورت دی یا زما دې ته ضرورت دی زما هغې ته ضرورت دی بلکل زه درته وایم چې ښه مکمل الټه کمنټ یې پسې وکړئ خو اوس ګیر دی ورسره ودرېږئ ډېره زیاته مننه قدرمندو مجاهد بابک ډېرې ښکلې په طریقه باندې خبرې وکړې او داسې خبرې څوک نه کوي لکه هغه خلک خبره کوي که نه چې یو کس پیسې غواړي بس وایي پیسې او پیسې مجاهد به چې څنګه خبره وکړه چې څوک شتمن وي هغوی راشي هغوی دې هغه مالک له لاړ شي او هغوی له دې په خپل هغه پیسې ورکړي او څنګه چې دوی خبره وکړه چې که بیا چېرې دوی داسې ویډیو وکړه نو بیا به بس الټه زه ویډیو کوم ټیک ته داسې صحیح ده اسد صاحب بس زه دا یو خبره کومه چې دا د یو سړی زما دپاره نه کوي لکه دنیا خلک دي یو سړي وس کېږي که نه او د هغه په کور کې خپله مور وي که نه نو هغه د هغې یو ارمان ته ګوري چې یاره د هغه د مور دا ارمان دی لکه دا داسې وکړي چې هغه د خپلې مور ارمان به راکړو زما د مور دې نه یادوي داسې زه ویم د ثواب په نیت باندې د ثواب په نیت باندې په دې لالچ هم نه چې یاره دا مړه بس اسد صاحب زه به څه ویم یو پوښتنه نه بله کومه دا چې تاسو کوم کرکټر کوئ ایکټینګ کوئ دغې ته په کوم نظر ګورئ یاره اسد صاحب دا واینز چې دي او دا خاکي چې دي نو زه خو اوس په دې باندې ډېر نه پوهېږم چې یاره دا کار غلط دی او که صحیح دی زه خو په دې خبرو نه پوهېږم خو زه دا وایم چې یو لکه زما پکې بچو له رزق ګټم نو زم چې یو سړی په یو پیل دی که اغر څه دي که هغه مثال دوکړی غږول دي که ډولکۍ غږول دي که باجه غږول دي خو چې هغه پې بچو له رزق ګټي نو هغه به ورته سپک نه ګوري هغه نو زه ورته درانه ګورم زما پکې د بچو رزق دی او دغه یو 2-3 شعره ویم اسد صاحب ډېر دي چې د ړنګو بنګو لارو کوڅو خیال مې ساتئ چې ننګ در باندې کومه د پښتو خیال مې ساتئ او د رزق په تکلو زم په ورانو ورکو لارو کمل شومه یارانو د بچو خیال مې ساتئ مننه ډېر زبردست قدرمندو تاسو د عثمان خبرې واورېدې د مجاهد بابک خبرې مو هم واورېدې د اسدالله جاني خبرې مو هم واورېدې زه به دا خواهش لرم او تاسو نه به توقع ساتم چې د اسدالله جاني د مجاهد بابک او د عثمان بی په خبرو باندې به عمل کوئ او عثمان بی له به لاس ورکوئ
روچتوي به ځکه چې د هغه خلک سوي یو کس کندې ته پروت وي نو موږ له پکار دي چې موږ پښتون رور ځان پسې روچت کو او په خپلو خپو باندې یو درو هر ځکه چې خاد آباد بریالي اوسه ما یعنی اسد الله جاني مجاهد بابک عثمان بھائی په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتي امید د خپل خپل او خسته رب نه لره چې زمونږ په دعاګانو کې بتل تاسو موجود یې او پرېږدم هم په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته